اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 47 یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام یا اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کئی نعمتی اللتی زما هغه نعمتنا انعمت علیکم چې ما انعام کړو پتاسو باندې وانی فضلتکم او ما فضیلت در کړو تاسو ته علی العالمین په تمام عالمین باندې د دې آیت کریمه مخکې وضاحت تیر شوی دی یو خبره پکې دا ده چې وانی فضلتکم علی العالمین چې ما تاسو له فضیلت در کړل په ټولو عالمین باندې د آدم علیه السلام د اولاد په حیثیت او د الله د بندګۍ په حیثیت باندې ټول انسانان برابر دي بیا بعض انسانانو له د تقوا په لحاظ باندې پسنه نسبت باندې لوی او اوچت مقام ورکړی دی لکه حدیث مبارکو کې راځي چې ټول امتونو کې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم امت دا بهتر دی نو دا نسبت د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د وجنه پټول انبیاء کرامو کې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دي د ټولنا اوچتي په مرتبه کې نو دا سه الله تبارک وتعالى د تقوا په لحاظ سره د نسبت په لحاظ سره مختلف لحاظ سره د خلکو یو تقسیم کړي دي سو پاغه کې په مرتبه کې اوچتي او سوخته دي دغه شان الله تبارک وتعالى د پیغمبرانو تقسیم کړي دي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض چې دغه پیغمبران دي بعضی لمون په بعضی رسولانو باندې فضیلت ورکړي دي چا په کې د الله تبارک وتعالى سره خبرې کړي دي او داس نور داغه مختلف توجیهات ان شاء الله درې مصیباره کې باغرش نو دغه شانته بنی اسرائیل تم الله فرمایي چې تاسو لما غورواله او فضیلت درکړي دي په ټولو عالمین باندې د دې د زمانه په اعتبار سره یعنی دا چې په ټولو امتونو باندې دي ته بهتري ملو ده وانی فضلتکم علی العالمین ما تاسو له عالمین باندې فضیلت درکړې د دې زمانه په اعتبار سره چې کوم خلکو کافرانو مشرکانو فرعونیانو د هغه په نسبت باندې د دې د دین اسلام په وجه د دې د ایمان په وجه الله تبارک وتعالى دې له فضیلت ورکړې نو بس مخکې نور خبرې تیری شوې دي چې الله تبارک وتعالى په دې باندې کوم انعامات کړو هغه انعامات دي ته ور یادې د دې لپاره چې دې نصیحت قبول کړي یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کې نعمتی اللتی زما هغه نعمتنا انعمت علیکم چې ما انعام کړی دی پتا سو باندې وانی فضلتکم او دا چې ما غوروالی در کړی دی تاسو ته علی العالمین پر ټولو مخلوقات باندې ورپسې آیت کې الله فرمایي واتقوا یوما او یریږي د داسې ورځې لا تجزی نفس چې نبشي لري کولی یو نفس یو انسان عن نفس دبل نفسنا یعنی دبل یو انساننا شیئا حسیز ولا يقبل منها او نبشي قبل ولد دنا شفاعت سفارش ولا يؤخذ منها او نبشي اغستل دنا عدل سمعاوضه ولا هم ينصرون او نبد دی مدد کولیش په دې آیت کریمه کې د سلورو طریقو یعنی په دنیا کې یو انسان په یو جرم کې گرفتار شي د هغه د خلاصې سلور طریقې دي یو کس بل کس له بدلور کی او هغه کس خلاص کی یا د چا شفاعت او سفارشو کی ویناو کی چیرې دا سړی پرېږده یا د هغه جرم په بدل کې تنه ستاوان واخلي یا ور سره په بل څه طریقه باندې مدد وکي سلور طریقې چې دینو ذکر شوی دي الله فرمایي چې ورځ د قیامت باندې با نه یو نفس د بل نفس نه سیز لري کولی شي نه به یو نفس د بل نفس د پاره شفاعت کولی شي نه به په بدل کې ساغستري کیږي او نه به ور سره مدد کولی شي دا خدای آیت کریمه مطلب شو دا آیت کریمه چې مطلب چې موږ داسې وایو چې یو نفس د بل نفس نه بالکل سنشي لر کولې او نه به د شفاعت قبليږي او نه به چې دینو د دنه سم معاوضه غستی شي او نه به مدد کولی شي نو د دې نفس نه مراد نفس کافر دی چې یو انسان د دې دنیا نه کافر لاړو نو د د لپاره نه څوک چې دینو د دنه د ګناه لري کولی شي نه د شفاعت کولی شي نه د په ګناهونو په بدل کې بل څه ور کولی شي او نه د سره هیڅ قسمه مدد کیدی شي د مسلمان د لپاره په دې کې اجازه ته ځکه چې مخکې براشي منزل الذي يشفع عنده الا باذنه څوک دی چې د الله په نسبت د کس شفاعت کی
الا باذنه مگر د الله تبارک وتعالى په اذن باندې دا شانت په سوره توبه کې هم د دې ذکر دی چې د الله په اذن باندې با اجازه د الله په اجازه او په اذن باندې با شفاعت کیږي نو د شفاعت انکار بده کې مطلقاً راشي چې ولا يقبل منها شفاعت چې د یو نفس په باره کې به شفاعت نه قبليږي نو گویا کې مطلق د شفاعت من رااله نو دا د کم په باره کې چې موږ وایو وتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس اي عن نفس كافر شيئا ولا يقبل منها نو دا منها نبرات بیا د نفس دی چې ولا يقبل منها او نبشي قبل ولد نفس کافرنا شفاعت ولا يؤخذ منها او نبشي اغسته د نفس کافرنا عدل سمعوضا ولا هم ينصرون او نبد د نفس کافر مدد کولی شي د دینه مراد چې دینه دا نفس الکافراتو دا نفس لفظ مؤنث دی په عربي ژبه کې مؤنث سماعي دی عربي دغه شانتي استعمالي نو دا نفس کافر پښتو کې مونږ وایو عربي کې وایو نفس الکافراتو دا سی وایو خلاصه دا خبره دا ده چې الله تبارک وتعالى سلور طریقې خودلې دي چې په کومه طریقه عام مجرم خلاصيږي اورز د قیامت بعد نفس کافر د پاره د سلور والو طریقو کې یو طریقم کارآمد نوي او د مسلمانانو د پاره به الله تبارک وتعالى د شفاعت کبرا چې هغه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت ته او شفاعت صغرا چې هغه واړه شفاعتونه دي د حافظ د شهید د عالم د خپل خاندان د پاره یا په دنیا کې چا د یو عالم دین سره چا خېګړه کړي وي نو هغه خېګړه کون کې کسبه په ورځ د قیامت باندې دغه عالم او دغه حافظ به د اغم شفاعت کوي الله دې زمونږ په کې برخه نصیب کړي واتقوا او يرګي يوما د هغه ورځنا لا تجزي جنبشي لري کولې نفس یو نفس عن نفس دبل نفسنا شيئا سزيز ولا يقبل منها او نبشي قبل ولد دينا شفاعت سفارش ولا يؤخذ منها او نبشي اغستل منها د نفسنا عدل سمعوضا ولا هم ينصرون او نبد دوی سره مدد کولی شي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ او هر کله چې نجات درک مونږ تاسو ته د آل فرعون نه د فرعونیانو نه یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب بد عذابونه سخت عذابونه یذبحون ابناءکم چې ذبح کول به زامن دستاسو ويستحيون او ژوندې به پر خوده نساءکم خزستاسو یعنی جنکه استاسو وفي ذالکم او پدې کې بلاء من ربکم لوی ازمایشو د جانبه د رب تاسو نه ازمایشو د تاسو د رب د طرف نه عظیم لوی بلاء عظیم لوی ازمایشو من ربکم د جانبه د رب تاسو نه پدې آیت کریمه کې الله تبارک وتعالى د فرعونیانو باقاعده یو واقعي طرف ته اشاره کوي او هغه چې فرعون دا حکم کړو چې د بنی اسرائیلو په خاندان کې چې کم الکان پیدا کیږي نو دا ټول الکان به قتل کوي او چې کوم جنکه پیدا کیږي نو هغه جنکه به پرېږ دی د دې دوه وجه علماء ذکر کړی دي یو وجه یو عالم ذکر کړی دا او ډیرو خلکو ډیرو مفسرینو بیا دا بل وجه ذکر کړی دا کوم عالم چې یو وجه ذکر کړی دا هغه وایي چې د بنی اسرائیل ډیر په تیزه سره مخ کې روانو ډیر زیات اولاد به د دې پیدا کېدو او فرعون سره دا یره پیدا شو چې دی خو اوس لګ دی او فرعون او د منون کې خلک ډیر دي نو کدی دومره په تیزه سره د دې دا نسل سیوا کیږي نو بیا به یو وخت دا سراشي لشل کاله دیرش کاله پس چې دا فرعونیان به لګ پاتې شي او دا بنی اسرائیل به ډیر شي لہذا د دې د نسل د اودرولو د پاره هغه د طریقه جوړ کړه چې دی وی چې الکان پیدا کیږي نو هغه قتل کوي او چې زنانه جنکه پیدا کیږي نو هغه ژوندې پرېږ دی چې بیا لوی شي بیا به هغه زمونږ د خدمت د پاره هغه ولاړی وي یو وجه خو یو عالم داسې لیکلی دا ډیر علماء دا لیکلي دي چې فرعون خوب ولیدو چې داسې یو اور راغی او د بنی اسرائیل د طرف نه د محلات وسوځولو ته خوب پکې نور الفاظ هم شته خو به هر حال چې د کله خپل نجومیانو ته وې نه هغه ورته وې چې په بنی اسرائیل کې به یو الک پیدا کیږي او هغه بستا د حکومت د تخته غرزي او ستا حکومت په پاغي باندې ختميږي نو د هغه نه د بچ کېدو لپاره دا حکم وکړ چې په بنی اسرائیل کې کله هم الکان پیدا کیږي نو هغه قتل کوي بعض روایتو کې دا راځي چې یو کال به قتل کول او یو کال به نه قتل کول د نجومیان ویلو چې په دې جفت او طاق کالونه دی په دې کال کې پیدا کیږي و اختلاف د روایتو سره بس د طریقه داوا د قران مجید د آیت مطلب دا دی چې یذبحون ابناءکم چې تاسو زامن به قتل کول
په کم کال کې به قتل کول په کم کال کې به نه قتل کول هغه قطع نظر د هغه خبره نه چې د کار دا و چې د بالکان قتل کولو او جنکه به ژوندې پرې خو دی موسی علیه السلام چې کله پیدا شو 14 سپاره کې دا غي ذکر دی او 16 سپاره کې د دې ذکر دی واوحینا الى ام موسی ان ارضعيه مونږ د موسی علیه السلام مور ته دا وحی وکړه چې ته د لپای ورکوا فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني چې کله ته په د باندې ویریدې چې یره د قتل کولو د پاره غنې څوک راځي فالقيه في اليم نو د اوبو د چپو ته وروله ولا تخافي ولا تحزني او تم يريغا او مغم جنکیگا ان رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين مونږ بستاد ازوي تا ترا واپس کو او دې بد پیغمبرانو نه ګرځو نو دی بیا زنګو کې واچي یا ماشومو او موسی عليه السلام چې ماشومي په زنګو کې واچي هغه زنګو وبو ته ورولي او هغه وبو په چپو باندې هغه زنګو د فرعون په کور باندې د سمندر نه یو نیر تیر شوی د التلال شي د فرعون بیبي چې کومه نه کې بیبي وی آسیه بیبي هغه چې دینو هغه زنګو راټینګ کی او دا وی چې دا خو زمونږ ته خدای پاک ماشوم راکړه هغه اولاد نه هغه ته دغه شان یو ماشوم ملو شو ډیره خوشاله شو او فرعون ته وی چې دا به قرة عین لی ولک لا تقتلوه چې دې مقتل کو دا به زما استاد سترګو یا خوالی شي عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا چې دې به موږ له نفر کی یا بدن موږ خپل زوی جوړ کو وهم لا يشعرون او دې ته پته نه و دغه شانت بیا د دې پسې د موسی علیه السلام یو خور و هغه ور پسې د دې د امور لګي چې ته دې زنګو ته ګوره دې چې دا چرته وړي دا صندوق غونته د موسی علیه السلام چې پکې واچو دا چرته زی ناغراله وته وی چې اخو د فرعون کور ته لاړو بیا چې کله موسی علیه السلام کتابونو لیکلي دي چې الته کې د موسی علیه السلام له په ور کول نو هغه په ناغستلو د دنیا خزه زنانه را لید چا په ناغستلو نو د موسی علیه السلام د خور ورغلی دا وته وی زبردرته یو زنانه خو مې کې دي چې دا غي په واخلي نو موسی علیه السلام خپل مور ته د خپل مور بوله بیا الته کې په ور کول دا بیا ځان ان شاء الله یو تفصیلی واقعیا ده خلاصه د خبره ده چې فرعون بعد موسی علیه السلام د قوم د بنی اسرائیل الکان وجل او جنکه به ژوندې پرې خو دی نو الله تبارک وتعالى ورته د دې عذاب نه نجات ورکو د دې مسلې نه چې دی به د ځامن ذبح کول فرعونیان غرق کړل نو چې غرق کړل د دې مسلې نه ورته نجات ملو شو او دا سوا چې الله فرمایي چې تاسو لمون نجات درکو د فرعونیانو نه چې تاسو ته رنگ عذابونه رسول یو عذاب پکې دا او یذبحون ابناءکم چې تاسو ځامن به علالول مړکول به ويستحيون نساءکم او تاسو دغه جنکه دا به ژوندې پر خو دی الله فرمایي وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم پدې کې تاسو د پاره لوی ازمیختو فی ذلکم کې دوه خبرې دي د مصیبت او د نعمت په دواړو کې چې دینو ازمیختو یعنی که پتا سو د مصیبت او چې ځامنم ذبح کېدل نو پدې کې تاسو د پاره ازمیختو د صبر امتحانو او چې کله تاسو ته دین نجات ملو شو نو تاسو د شکر امتحانو الله تبارک وتعالى په هر یو سیس کې د انسان امتحان اخلي په نعمتونو کې هم او د نعمتونو په اغستو کې هم په تکلیف کې هم او په خوشاله کې هم فی السراء والضراء صحیح مسلمانان او کامل مؤمنان مسلمانان هغه دي چې د خوشاله په وخت کې الله یاد ساتي او د تکلیف په وخت کې چې دینو الله یاد ساتي دا سه منافقینو په دا طریقه وا چې کله په یوځه کې گیر شو الله یې مثال ورکړی چې په کشته کې کینی او کشته سم روانه نو دی خو خوشاله خو چې کله په کشته باندې د الټه طرف نه باد راشي نو دی چغي کې چې لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین کله دې تکلیف نه خلاص شو کنه موږ به صحیح شکرګزار مسلمانان شو خو چې کله فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق چې کله ولا الله نجات ورکی نو بیا به سرکشي شروع کړه نو د مسلمان طریقه دا ده چې دی با په زیاتوالی کې په فراخه کې د مال او د رزق په فراخه کې د الله شکر ادا کوي ځکه چې په دې کې د الله یو امتحان دی چې زدا بنده وګورم چې مال او دولت ورکما دي زما د لارې نه بلار کېږي خو نه او بیا چې کله په انسان باندې کمزوري راشي د په دې کمزوري کې د صبر او د شکر امتحان الله تبارک وتعالى اخلي نو وفي ذلکم بلاء پدې کې ازمیختو د دې لپاره په دواړو کې ازمیختو د زامنو په ذبح کېدو کې هم ازمیختو او د زامنو د ذبح کېدو د دې مصیبت نه چې ورته نجات ملو شو پدې کې هم ازمیختو و اذ او یاد کا هغه وخت نجیناکم چې مونږه نجات درک تاسو ته من آل فرعون د آل د فرعون یسومونکم چې دوی به رسول تاسو ته سوء العذاب بد عذابونه مراد دې کې دي سخت عذابونه یذبحون چې ذبح کول به
ابناءکم زامن ستاسو ويستحيون او ژوندې به پرې خو دې نساءکم خز ستاسو وفي ذالکم او پدې کار کې پدې زامنو په ذبح کولو کې یا د دې مصیبت نه په خلاصېدو کې بلاء ازمیختو من ربکم د جانبه د رب تاسو نه عظیم لوی واذ فرقنا بكم البحر او کله چې مونږ جدا کړو تاسو د پاره سمندر فانجیناکم نو نجات درک مونږ تاسو ته واغرقنا او غرق المونږه آل فرعون آل د فرعون وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل پدې کې هغه خبره طرف ته اشاره ده د موسی علیه السلام د پیدایش نه راواخله تر د فرعون تر غرق کېدو پورې او بیا د هغې نه وروستو د بني اسرائیل حالات او واقعات دا په قرآن مجید کې ذکر شوي دي د موسی علیه السلام تذکره په قرآن مجید کې په نوم باندې د ټولو نه زیاته ده اسې خو په قرآن مجید کې د ټولو نه زیاته تذکره د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ده په هر خبره کې دا وعظ او یاد کا دا یاد کا نبی علیه السلام ته حکم دی دا وعظ قال ربک هر کله چې ویل رب ستا دا ستا دا خبره چې دا نبی علیه السلام ته دا ان اعطیناک مونږ درکړې دی تعالی دا تانه مراد نبی علیه السلام ته خطاب دی چونکه قرآن نزول په هغې باندې نو د نوم نه بغیر په ضمایرو باندې او په خبرو باندې تذکره لکه زه یو کس سره خبرې کوم نو زه به د هغه کس نوم اخلم چې هغه نه وي زه به وایم چې فلانی دا چلو کو فلانی دا چلو کو او هغه خطیب صاحب دا چلو کو عبدالرشید استاد دا چلو کو او د زنانو خبرې نو د هغې نومونه به اخلم ځکه چې هغې به زموږ سره دلته موجود نه او چې کله د چا سره خبرې کوو نو هغې ته وایي تا داسې وي او تا داسې وي او ما داسې ووایې د نوم تذکره په دې کې نه نو د نوم تذکره د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم څلور پیرې نوم د محمد صلی الله علیه وسلم په قرآن کې راغلی دی یو پیره د هغې نوم احمد راغلی دی او د هغې نه علاوه په زرګونو پیرې باندې تذکره د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قرآن مجید کې موجود ده لکه انا اعطیناک الکوثر دا د دریو آیتونو وړوکی صورت دی په دې صورت کې ذکر د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم 15 پیری موجود دی ان اعطیناک دا کا د واحد مذکر مخاطب ضمیر دی پیژنې کنه ان اعطیناک دا یو کا چې مونږ درکړې دی تعالی نو دا ستا ذکر د نبی علیہ السلام ته خطاب دی بیا فصل لربک ته د خپل رب د پاره عبادت کوه مونږ کوه نو لربک ستا رب دا ستا خطاب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دی بیا ان شانئک ستا دشمن دا ستا خطاب په دې ځای کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته دی نو ان اعطیناک کې کزمیر او فصل لربک کې لربک کې کزمیر او شانئک کې کزمیر دا ضمیر د مذکر واحد مذکر مخاطب ضمیر دی چې کله یو سړی د چا سره خطاب کوي لکه مونږ چې وایو جزاک الله جزاک الله جزاکم الله دا د ضمایر دي نو دا که ضمیر د واحد مذکر مخاطب د پاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره درې پیری په دې یو صورت کې ذکر شوی دی او بیا د امر صيغه د تاسو له براشي چې دا فصل او وانحر دا د امر صيغه د پدې کې انت ضمیر مستتر دی انتم د واحد مذکر مخاطب د پاره ضمیر دی نو دا انت فصل انت چې ته عبادت کوا ته مونږ کوا او وانحر ته قربانی کوا نو دې کې دا انت ضمیر دا پکې مستتر پروت دی د عربي ګرامر په لحاظ سره چې دا سې څوک په عربي ګرامر پوهیږي هغې ته پکې ښکاري چې کم نه ښکاري هغې ته بیا خلک وایي چې دې کې انت ضمیر مستتر دی یعنی دا پکې پټ دی نو د عربي ګرامر په لحاظ سره په دریو آیتونو کې 15 پیرې الله تبارک وتعالی ذکر د مصطفی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کړی دی خو د نوم په لحاظ سره ذکر د موسی علیه السلام سیوا دی موسی لفظ په قرآن کریم کې 115 پیرې راغلی دی د ټولو نه زیات چې د کوم پیغمبر نوم راغلی دی هغه د موسی علیه السلام دی دا خو یو اضافي خبره و چې تاسو ته مې وکړه د دې لپاره چې د موسی علیه السلام دا واقعیا د موسی علیه السلام د پیدایش نه واخلي هغه هم ډیره دلچسپه کہانی ده چې دی څنګه پیدا شو او بیا دی څنګه بچ شو بیا څنګه د فرعون کور ته لاړل بیا څنګه د فرعون په کور کې دی لوی شو بیا چې دی نو د هغه ځای نه بیا دی یو کس ووجلو بیا لاړو بیا د هغې نه نوره دلچسپه خبره ده چې دی بیا مدین ته لاړو او الته کې یو دوه جینکې د اوبو په غاړه باندې ولاړې وې د شعیب علیه السلام لوریانې وې او هغې کمزورې وې ګټه په کوی باندې پرته وه او نور چې کوم ځای کې خلکو څاروولې اوبه ورکولې نو هلته کې رش ډېر و دی لاړل او هغه ګټه یې اوچته کړه او هغه زنانو ته وویل چې تاسو خپل څاروي اوبه کې هغې کور ته وختي لاړې نو پلار ته تپوس وکړو چې تاسو ولې وختي رالې هغې ورته وویل دغه شان یو کس راغلی او هغه زمونږ په څاروو باندې اوبه وڅښلې دی ورپسې هغه ولېږلې چې आवाज کې وته بیا موسی علیه السلام ته आवाज کی بیا چې دینو هغه یو لور سره ول واده کی
او هغه ور سره خپل دغه ټیم مقرر کی چې تبه د دې په مہر کې دومره کال زمونږ سره او زمونږ ګډي بي زیاده بساته بیا چې کله هغه ټیم پوره شي نو بیا موسی علیه السلام د خپل طرف تراشي چې زبد فرعونیانو ته دي ته واعظ او نصيحت کوم او دي ته د دین اسلام دعوت ورکوم د موسی علیه السلام جبل لګته توي یا هارون علیه السلام د بار سوالو کی چې هارون اخشدد به ازري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي چې الہ العالمین زما سینه کولو کې د موسی علیه السلام دعا ده رب اشرح لي صدري زما سینه کولو کې ويسر لي امري ما ته زما کار آسان کې واحلل عقدة من لساني د جبن من غټه لره کې يفقهوا قولي چې دي زما په خبره باندې پويږي واجعل لي وزيرا من اهلي ما زما د اهلنا یو مددگار یو ملګری را پیدا کې هغه څوک هارون اخي هارون علیه السلام چې زما ورور دی اشدد به ازري زما ملا په مضبوطه کې واشركه في امري او زما سره زما په دې کار د نبوت کې شریک یعنی پیغمبر ته جوړ کې کای نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا چې مونږ استا ذکر کو استا حمد او ثنا بیان کو بیا هارون علیه السلام او موسی علیه السلام دي چې د نبی د فرعونانو مقابله کوي او بیا فرعونیان غرق شي بیا دي د سخی عبادت شروع کی دا سی بیا نور ان شاء الله د دې تفصیلی خبرې په وخت سره بیانېږي دې ځکه دا هغه خبره تذکرہ ده مخکې ورستو واقعیات ته نه پرېږ دی دا هغه خبره تذکرہ ده چې کله د فرعون د لښکر خپل ټول خلق تیار کی دا فرعونیان او د موسی علیه السلام او د بنی اسرائیل په قتل کولو پسې روزي د دې د قوم ته مخکې روان یو دی ورپسې تر دې چې په مینس کې بحر قلزم راشي نو الله تعالی موسی علیه السلام ته حکم وکړ چې دا سمندر په دې کونټه باندې واشي هغه والو نو 12 لارې ورته جوړې شو بنی اسرائیل 12 ډلې 12 فرقې بعض روایتو کې دام راځي چې دی چې مونږ په یو لار نه ځو مونږ 12 فرقې مونږ خپل قبيله په دې لار باندې ځو نو موسی علیه السلام وته 12 لارې جوړ کړې او دا بنی اسرائیل ټول پاغي باندې پورې اورېدل فرعونیانو چې قتل چې لار تیار جوړه شوې ده ان اغیم په خپل اسونه چې دینو دا ورخوشې کړلو او چې کله د ابوم ینست ورسېدل الله تبارک وتعالى ابو ته حکم وکړو چې دی غرق کانو بس ټول فرعونیان الله تبارک وتعالى غرق کړل رستو سپارو کې به ان شاء الله د دې ذکر راشي چې کله فرعون قتل چې دا خو خبره ګډوډیږي او زه غر کېږم نظر چې کړي چې زه د فرعون د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام چې کوم خدای دې ز پاغي باندې ایمان راوړم جبريل علیہ السلام راغی په دې خله کې ولا خټه واچولې چې آل انا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين اوس وی چې ایمان وروړم چې مرګ دی ولیدو وكنت من المفسدين او مخکې د فساد کوونکو نه وي نو ان شاء الله د دې تفصیلی ذکر د دغه غر کېدو دا ذکر دا په یو لسمه سپاره کې بیا تفصیل سره روان دي په دې آیت کې الله فرمایي چې هغه نعمت یاد کړئ چې موږ تاسو د پاره سمندر کولو کولارم پکې جوړ کړی او فرعونیان هم په هغه کې غرق کړل او دا کمال دا تاسو په خپل باندې ولیدو تاسو غاړه ته ولاړ و او په دې باندې چې اوس برا پسې دی پورې راشي او بیا بدل ته کې مونږ دی وجني الله تاسو له دغه تکلیف نه او دغه خوف نه نجات درکو او تاسو د سترګو د وړاندې فرعونیان چې دینو دا غرق کړل واذ او یاد که هغه وخت فرقنا یا واذ فرقنا او هر کلا چې مونږه اوش اولو یعنی جدا جدا موکړو بكم تاسو د پارا البحر سمندر فانجیناکم نو نجات در کومګه تاسو ته واغرقنا او غرق المونګه آل فرعون آل فرعونیانو وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل آل فرعون آل فرعون یا فرعونیان وانتم تنظرون او حال دا دي چې تاسو ورته قتل یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیل یا ای اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئ نعمتي التي زما هغه نعمتنا انعمت علیکم چې ما انعام کړی دی پتا سو باندې وانی فضلتکم او بشک ما غوروالي در کړی دی تاسو ته علی العالمین په تمام عالمین باندې واتقوا او یریږي یومن د هغه ورځنا لا تجزي چې نه بشي لري کولې نفس یو نفس عن نفس دبل نفسنا یعنی د نفس کافرنا شیئا سسیزو ولا يقبل منها او نبشي قبل ولدنا شفاعت شفاعت شفارس ولا يؤخذ او نبشي اغستل منها د نفسنا عدل سمعوزا ولا هم ينصرون او نبد دوی سره مدد کولی شي واذ نجيناكم او هر کله چې نجات درکمونګه تاسو ته من آل فرعون د فرعونیانو يسومونكم چر سوال بي تاسو ته سوء العذاب سخت عذابنا يذبحون يعني ذبح کول بي ابناءكم زامن استاسو ويستحيون او جند به پر خود نساءكم خز استاسو وفي ذلكم او پدې کې
پدې تکلیف کې یا پدې تکلیف نه په خلاصېدو کې بلاء ازمیختو من ربکم د جانب د رب تاسو نه عظیم لوی دا بلاء عظیم دا عظیم صفت د بلاء د پاره د چلوي ازمیختو واذ فرقنا او هر کله چې مونږه جدا کړو بكم تاسو د پاره البحر سمندر فانجیناکم نو نجات درک مونږه تاسو ته واغرقنا او غرق للمونږه آل فرعون آل فرعونیانو وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.